د جمعې په ورځ باندې دعا د پاره یو خاص وخت دی. چا دعا چې دغه وخت سره موافقه شو الله تعالی به د دعا ضرور قبل او دا ډیر بهترین وخت دی او د دې بعینه مثال داس دی لکه لیلۃ القدر چې الله تعالی پټه ساتلی ده او دام د الله تعالی یو شفقت دی یو رحمت دی چې دا بنده ډیر عبادت وکړي. که معلومه ونه بس هغه شپه عبادت به کړی او بس به ته کافي و، لیکن د الله تعالی خوښه دا ده چې انسان دوامدار عمل وکړي. تاسو مخکې حدیث کې تیر شو بهتر عمل هغه دی چې هغه همیشه وي اگر که لږ وي. به علماو په دې کې څو اقوال کړي. یو قول پکې دا دی چې کله امام خطبې د پاره پورته شي چې را کوشوي نه وي تر هغې پورې که څوک بنده دعا غواړي الله یې قبلوي. دویم قول دا دی چې د اذان او اقامت په منځ کې، دویم اذان او اقامت په منځ کې. دریم قول دا دی چې د اذان او د امام د الله اکبر چې مونږ نیت کوي د هغې په منځ کې. یو قول پکې دام بعض علماو لیکلی چې د جمعې د ورځې د مانځه نه پس دی. یو قول پکې بعض علماو دام لیکلی دی او بعض ورته اصح هم ویلی دی چې د جمعې په ورځ د مازدیګر د مانځه نه پس په کار ده چې زما ستا یو ضرورت وي، یو حاجت وي، یو مشکل وي، الله نه غواړو په دې ټولو اوقاتو کې د هغې ذکر وکړو. یو قول پکې دام دی ما بین الخطبتین د دوه خطبو منځ کې لږه فاصله وي، دې کې دغه وخت دی چې دعا قبلیږي. لہذا تعالی شي په کار دی او دعاګانې رس سره غوښتل په کار دي. کو نور څه نه وي نو دا خامخا وایي چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. او جامع دعا دغه دعا ده چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. او جامع دعا ده اللهم اني اسألك العفو والعافية اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. او دا دعا ډیره کوي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. او یو دا دعا ډیره کوي اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي وجعل علانیتی صالحه. کوشش کوي د دعاګانې په سجدو کې کوي، نوافلو کې، وترو کې، سنتو کې په توجه سره کوي، اوږدې سجدې کوي چې زما ستا الله تعالی دنیا هم ښایسته کړي.